د افغانستان د جمهوریت حکومت 2 چارواکو ته د خوندیتوب کارتونه ورکړل شوي دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون د پخواني حکومت 2 چارواکو ته چې په دې وروستیو کې هیواد ته راستنه شوي دي د خوندیتوب کارتونه ورکړل شوي دي. دغه کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور د کارتونو د ویش په مناسبت پروګرام کې د اسلامي امارت له لوري د بخښنې پر فرمان په ټینګار سره ویلي دي چې هیواد کې هیڅ چاته زیان نشي رسېدلی. شهاب الدین دلاور په دې اړه وویل دغه کمیسیون کې د ټولو ادارو استازي شتون لري. که څوک د کورنیو چارو وزارت لخوا ځورول کیږي د دغه وزارت د استازي په یو پیغام سره به د هغه کس ستونزې حل کیږي. له شخصیتونو سره د تماس کمیسیون وایاند هم ډاډ ورکړی دی چې د راستنو شویو شخصیتونو ټولو حقوقي قضیو ته به د دغه کمیسیون له لارې رسیدنه وشي. احمد الله واسکه ویلي دي چې دغه کمیسیون د جوړېدو راهیسې تر اوسه 1223 تنه پخواني چارواکو او شخصیتونو ته د خوندیتوب کارتونه ورکړل شوي دي. له شخصیتونو سره د تماس کمیسیون وایاند په دې اړه وویل تر اوسه 1223 کسان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې پخواني حکومت کې کار کاوه خو لا هیواده نه وو وتلي او هغوی ته هم د خوندیتوب کارتونه ورکړل شوي دي. په ورته مهال د جمهوریت حکومت کې د بامیان ولایتي شورا غړی محمد حسین اسدي چې د خوندیتوب کارت یې ترلاسه کړی وایي زه د هغوی شخصیتونو په حضور کې چې له هیواده وتلي وو او اوس بیرته راغلي نورو شخصیتونو ته دا پیغام ورکوم چې دلته هیڅ ستونزه نشته، امنیت تامین دی، باید خپل وطن ته راشي. له شخصیتونو سره د تماس کمیسیون د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په خوندي ډول د پخواني حکومت د مسؤلینو او شخصیتونو د بیرته راګرځېدو لپاره جوړ شوی دی.